روی سکنه کش شروع دی ورانی شي نه خدای پاکه نو سنگل هم پکې نشته نه اوس یو نو اواز یې من ختې دی چې نور الله د کباب یې خوړی دي بیا چې لاړو Oh no! لږ لږ راغی برابر شو لکه راته څه کوي لکه نو سترګې چې چپې دي نو دې ته ګورم چې ریډو را سره دي لستا خدای را ستا سر خوري کال دی پلان نه دی وي ما ته ګیورې به او ته دلته ریډو ته ناستې ما خو یو ګېډې وړولې به نو چې هغه اوس 15 میخې ساتي د هغې ذمهوار خو زه نه یم وروینې دا د عمران خان هغه کرکټ دی او که نه څه اورې که نه الله دې خولې ته دې چوکۍ وواله دا دی سترګې دې کږې دي نو غوږونه دې هم کاڼي دي قربان یم برابر دی ښه الله رانیولې دي دلته دا سنګلې ډېرې نږدې کې دي چوککې لږ بله ما زر څانګې ګانې پکې راواړه ورکه کرکټ یې پرېږده دا وې لږ وروسته لږ هغه پکې او زر څانګې او ګانې چې وروکه دا دې مډم دې مې خدای کولې ریډو روان کړي به د زرڅانګې او که نه نرۍ خواوې دوپړې هم ورسره وي دوپړې سوي ته ووایه لکه خدای انتباه ته دا څه کوې دې د بارمل نه جوړ راغی کله راغلی وایي زه خو پرون راغلم خو تاسو ورچا تپوس کوې نه ته په هغه دغه کې راځې چې هغه الوزي او جس کې رالم بد لرکې مړه په دې څه کوې خدای مې بېخو نه باسه نه سبا ټي وي راغلی دی مخامخ به پکې تصویر هم داسې نه او خبرې به هم داسره کوي دې کې تاسو سینې او خوراک کوي خوراک کوي نه زما خلې چکم لګي دی وقوف خوراک براک نشته به داسې مخامخ بټن به آن کې او داسې به ورته ګورې مخامخ پر ته کرکټ هم ښیي زرڅانګ هم ښیي او ګلنار بیګم هم درته پکې ښیي نه او زما هلته کسان پکې ښیي یاره خدای مې رغانه ستا غوندې دړبي چې خو پکې یم دونه ډېر زیات راځي یو ستا په شان دی او یو بدرنګ نه هغه میلو په شان دی هغه وزیري ما بس بیا نه ګورم چې هغه پکې بیا نه ګورم خو راکنه استا خو غره چینل بدل کا بس هغه افریقي ولته خو غوردوه نه نو دا راټوله ټي وي ګرځي ټي وي ګرځي نه په شلقو لګې روبیاړې او ځان دې داسې مخامخ ولګې او د بجلۍ سوچ په ور نو دا شوي داسې کار دی دا به ټي وي وي که نه ته هم پکې راځي دی هم پکې راځي او زه هم پکې راځم او داسې نور ملګري هم پکې راولې دا د چل دی نه دا دې وینو ما یې غوم نه دا به څه کوو دا زه نه یم درسره دا زما کار دی بس خلکو ته وې راځره شوې په ټي لګېدلې ډرامې کې وې ښکلو ښکلو اداکاري ګانې به راته پکې خبرونه به درته کې د کرکټ خبرې به درته کې په دې چل به دې پیسې وو که نه دا دې ویله که به دا خبرې ټیک ده ښه ټیک ده دا دې چې ځو ورځو دا به دا ټي وي جوړ یو ځای نه راولې ښه سترګې کږې وږې دي بل خوا ګوري بیا نو ځوانه شرمونه یې خیر بیل بیل راځي ته کوم داسې ښکلې راځې مړه دا خبرې پرېږده راځې به ټي وي جوړ کړه راځې راځه ښه به ټي وي جوړ کړه پټ کله که شاوي باران روانه بوزګلې درنه ګوره باران ونه وای خمر ګریا دې ته پټه نشته که نه ولې د خدای د عالمانو ګوخر چې کوم نه ولایت نه راغلی دی او ځان سره یې ډکونه ټي وي راوړی دی ټي وي ټي وي څه ته وایي څه ته دې خولې ته ګورې که ستا غزرونه لیکاو یا ګډېږي دې کې خلک ګډېږي خبره څنګه چلي او که نه د هغوی په حجره کې دی او راځئ مونږ هم ور روان یو کږې سترګې دې نیولې ځه بل چا کره لاړ نه شي ځه مړه دا څنګه ټیکل دی چې څنګه تېره هغه دی او که نه وډېږه अरे राजा करा ट्विटर पता नहीं लगी खा सलाम अलैकुम सलाम دا لخت چې کوم لیونه واته او کنه یو جان باندې لخت ټاک دی ا دی باډلا دا چې کاری کنه هغه خو دا ویلټ نه راغلی دی او ځان لوجي ته ډوکونه ټي وی راولې دی ولادت ما پرلب لیدل دا څه څه کوي ویلټ بارمل کې ادي یاره بارمل کو او دا ټي وی پکې لاس شي ټي وی او دونه چې دغه کې خلک غډيږي یاره مونږ خو ریډو لیدلې او ټي وی خو مونږ نه پیژنو دا اوس بل شي دی او دې کې خلک کاری پر ریډو کې خو نه کاری کنه راځه وځري ته راځه راځه
السلام علیکم ګرانو کتونکو د 9 بجو خبرنامې سره زه بختي رحمان بختي یم د خبرونو ابتدا به کوو خو د هغې نه مخکې به زه یو شونډې نسوار ولګوم د خبرونو نه مخکې به زه تاسو ته یو مشهور شعر ویمه چې د چمن نه په رضا بلبلان نه ځي د چمن نه په رضا بلبلان نه ځي که یې مړه کي د قیمې نه مچان نه ځي د دې شعر په افتتاح سره چې کوم دی موږ به تاسو ته داسې قسمه یو شاعر وړاندې کړو چې ټوله معاشره چې په اور کې ولاړه وه د شپې په 2 بجې هم خلکو ته شعرونه وي ته چې په خفګان د کوره ووتې په ژړا او په ویاله چې د کوره ووتې بیا به نه راوځې داسې غوړ وم پرې سر نو راځئ چې وګورو چې دې کلیواله ورسره څه عمل وکړو یالله په دې وړو باندې نوې غزل واوره لکه ته عمل نه یې مرداره ستا خو لکه د پیشو وساګان وي اوس مې له تخته کړه داسې کار شوی چې په یو علاقه کې یو قاضي ډېر زیات لالچي و په اردو کې چې ورته ویل شي لالچ بوري بلا ہے نو پیسې به یې وهلې راوهلې او پردي چرګان به یې خوړل خو په آخره کې داسې کار وشو اورېږه صبر په آخره کې داسې کار وشو چې کله یې بریفکیس د روپو کوله وکړو نو لوی ډالرې ورته میلاو شوې نو ویې ګورو چې څو ډالرې دي بس مو لاسونه مو کړئ سره ولې لاسونه مو کړئ دادی مې د ورته کړه د ډېرو منډو چرلو او چغو سورو نه پس د داړو خان داړو واده وشو چې په دغه واده کې لږې روجي او زیات کاڼي وو او بیا خلکو د کورونو په دې پټو ته مخه وکړه او ښه وډزېدل داسې کار شو چې کله جنګ دپاره کوم ګاډي منتخب کړو نو لینډ کروزر هم پکې شاملې وې نو راځئ چې وګورو چې پیرالي پکې شته او که نه وشیخه ورکه ګزار ګوهره دې ټي وي کې انسان څنګه راځي یاره چې دا هوا په لهرونو باندې خبر وره تاسو خو لیکنه اوس درته زه عربي چینل لراړم ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا يا حبيبي ميا ميا كل سعودية حالات خراب كل باكستاني روح باكستان بعدين نجي سعودية هذا نبرش هذا حبيبي أيوة حبيبي ماي بابا معلوم أنت إيش ايش بيش باندې په کوم تاسو ته مسافر راولې کنه او دا پیکوري ته جوړ شي تاسو وسره څه کوي ايش كلام هذا ما ريالا ريالا ما في مشكلة ريال ما في خلاص ما لا پتی اوس دا ریالونه لري 3 کالو شو تاسو سعودي ته راغلم چې واده در لکوم په دې باندې دلګې کړل يا باكستاني أنا معلوم أنت باكستاني أنت رجال أنا معلوم فلوس ما في كل سعودية فلوس ما في حبيبي داخله باندې وانګوي پیسې ورکا پیسې بعدين أنت روح باكستان بعدين أجيب فلوس الحين ما في كل سعودية مسكين كله حرام څومره مسافر دي تباہ او برباد هم کړی يا أخي مشكل خلاص زمجو پرې مړی ولا زور ايش هذا يا حبيبي حبيبي په ما واده کړی ویم دا چې وای کله چې د کوکو د عرب باندې پسې خو یې کنه او ځان یې ته ناوي جوړه کړی دا چې څومره مسافر راځي کنه تباہ او برباد هم کړی دا چې تاسو به کار څه کوي هذا وين ماي بابا جاني هذا بابا ها لا هذا بندر أنا معلوم
هذا كوع ايش هذا؟ خو له سما خدا دا وقاغه چې ګوره پیسې دې واره نو صبر وکړه په ایمان چې قاغه د تخکاری دا سپین شي په سره کړی والله هذا علي بابا پاکستان بابا ايش هذا؟ نه درکې دا ډېر سخت خلک دي چې پیژنم ما باندې 3 کاله ټریلې و په ایمان چې پیسې وکړي انسان منځي وباسم يلا روح كوع يلا روح ما يبغى يلا روح ما في فلوس انت روح باكستان هذا كله جوهرة جوهرة دا چنل چینج کړي په ایمان خبرونه که گوخره تیری عاشقی میں مر جاواں دغه شان چې کم دی زمونږه د 400 په علاقه باندې یو مشهور عاشق و چې په عاشقۍ کې د اور لړونی جوړ شوی او دا جامې داسې روتې وي لکه د اوښه خپل همت یې ونه ویلو او خپله معشوقه ترلاسه کړه په آخر وخت نو راځئ چې وګورو چې دا معشوقې لا څه دي زما بوډا خوښ کړي څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا هلکانو خپې پریښي دي او په سر روان شوي دي زما د خبرې مقصد دا دی چې ون ویلینګ کوي نو دغه شان چې کم دی داړو خان داړو خپل سیکل هم ون ویلینګ ته تیار کړی دی راځئ چې وګورو چې څنګه شاټي ووو زمونږ دا خبرونه تاسو هم دا هانتې به جاري وي خو زمونږ چې کوم دویم همکار دی ګلې خان عرف ګل خان اوس به تاسو ته راشي او د خپلو خبرونو مظاهره به وکړي نو کوروانیا که په کومه علاقه موجود ځان راورسوه خلک تنګ شوي دي السلام علیکم ملګرو زه یم ګل خان ګلې چې د موسم په هکله ویلې شوې ده چې دا کال به ډېره سخته یخني وي نو چې څوک هم د کوره روځئ خامخا جرسي اچوئ او دې جرسو سره بیا کور کې دننه ګرمې ګرمې چای هم څکئ نو هغه د صحت دپاره ښه وي ځکه چې چای نقصان دې شی نه دی او چای چې تاسو کله هم څکئ که نه په یو ګوټ باندې وڅکئ څنګه چې ملګرو تاسو ته پته ده چې بار وور هم ورېږي او ګلې هم ورېږي نو زموږ عزیر شیرپو ته دا رکوټې شانتې درخواست دی چې کله هم د کوره روځي نو په سر باندې ټوپې اږده ځکه کو دې ګلې ولې سر وو نو بیا به په ډنټرانو پسې ګرځې او ډنټران دې ټیم کې وزګار نه وي ځکه چې هغه سر خو نه دی هغه سم د تمبل سرمن ده دې ټیم کې زمونږ خبرونه پایې ته رسي مونږ تاسو نه اجازه دخلو دا کور غر کې دروغ وای زمون خبرونو کې لا ډېر وخت پاتې دی دوه خبرونه اهم پاتې دي چې پکې رومبې خبر د لوبو دی نو د کیل دا خبرونو تر وړاندې کا کنه په دې ستو کې دا دوه ګوتې درمندمه یو بوډۍ په مستۍ باندې راغلی وه او د کیل میدان ته اوتې وه چې څنګه گیم شروع کو او بال یې لټه ورکړه نو ګول کیپر لخته لاړو او په یو منټ کې بیا یو ګول کولو نور ورته تو وایا دغه شان چې کله دغه بوډۍ ډېر په قهر راله نو چې څنګه یې خپره کړله نو د خپې نه اور ووته او بال یې چې څنګه وو نو ګول خو نه شو خو بال بل خوا لاړو نو راځئ چې وګورو چې کوم خوا دا بال لاړ څنګه چې ملګرو تاسو زموږ د خبرونو د تفصیل پته ده نو په دې تفصیل کې موږ سره نوې خبردار راغلی دی چې یو قصاب ځان ته ډېر قرناوي او چې د قصابۍ چاړې راغی شو چې زه ښې علالې کومه نو چې کله د ځناور ته ور ورسېد مطلب مې دا چې غوی علالونه نو څه چلو شو راځئ چې وی ګورو
دا ولا موږ به د پړو بندوبست هم کوو یو کس به نور هم راولو ښه پس راولې او خانه باقي دی الله پاک مل شي الله دې مل شه ګل خان زما خیال دی خدای راسم لو لکه راځه چې ورشو مړ سړی تکړه دی راځه په دې سکرین چې تاسو کومه نمونه ولیده دا هغه نمونه ده چې دنه موږ په اور کې ولاړ یو نو وروره دا د بېدرکۍ داسې قسمه یو اعلان دی چې تاسو به اوسه پورې نه یې اورېدلې دا ګورې زموږ نه دی په کار او که چا هم راوسته زموږ به ورسره کلم دشمني ځکه د دې نمونې دا خصوصیات دي چې دوه ورځې پس وایي راځئ زما د خاکې ریکارډینګ دی موږ خو یې 2 سپې مولې راوستي وو نو چې موږ پسې دا اشاره نه ولې پریدلې ونیا بریدلې ونیا د دنیا او د خندا بشیو نه درځي بلا سلب زما نو مینهوالو زموږ دا خبرونه پایې ته ورسېدل نو زه به ستاسو نه یاد واخلمه خبر وکړه اجازت یې څنګه غواړې مینهوالو ډېر ګپ لږ اجازت په زه تاسو نو زه به چې اجازت غواړم زه به چې غواړم لګو خریا خبرونه والا خبرو کې اخر پایا وختر ګواله مینهوالو په دې خبرو د شړق ولګي داسې کار دی چې هات به نه اخلو خو تلو کې زموږ دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ د الله په امان یعنې ټاټا وایي